روژې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سیرابه کیږي او هر څیز د هغه نه ګټه اخلي او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیرابه کیږي او د هغه نه فایده اخلي او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي په هغه باندې هر شی سیرابه کیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی بلکې هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي نو که 10 ورځې وباران ووریږي د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي خو د دې نه فایده هغه انسان وچتوي هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته د الله مغفرت ته نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بخښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بخښنه کوي او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي ختمونو کې اشتراک وکړي نفلي عبادات وکړي الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي نو هره شپه د روژې مبارکې میاشتې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د روژهدار وده کیدل عبادت دی د روژهدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي اوده کیدل هم عبادت دی د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د 24 ساعته شپه او ورځ چې تیریږي دا ټول عبادت جوړیږي او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي.